السلام علیکم ګرانو کتونکو یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زمونږ د ډیرو استادانو نه څه چې بلکې د کورس په کتابونو کې هم 99% دا غلطۍ کیږي په لیکلو کې په املا کې چې دې ته د چا پام ډیر نه دی راګرځېدلی نو د نن زه ستاسو پام دې ته راګرځم یا زمونږ د سکول استادان چې کوم وي د چا چې د داخل خارج سره کار وي یا شاګردانو ته نومونه لیکي نو د هغې دپاره بیا د ټولو نه زیاته ضروري خبره ده خبره نه اوږدومه په لنډه راځمه دا ټکي تاسو وینئ عیسی داسې موسی ادنا عقبه مرتضی مصطفی یا عظما بشرا د دې ټکو دا املا چې په دې کې به مونږه دا ولاړ زور چې دلته کم ښکاري تاسو ته چې دا به مونږه په کم یو حرف باندې کوو نو د دې دپاره اول لږ غوندې پر یوه خبره پوهېدل چې کوم دی هغه پکار دي هغه داسې چې لکه د ټولو نه اول به مونږ وپېژنو مختصر هغه علمي انداز او هغه علمي دغه ته نه ځمه هغه میدان ته نه ورځمه ځکه چې خبره بیا ډېره ګرانېږي اوس ټیک شوه د مدرسې استادان به هم زما دا خبره علما صاحبان به هم زما دا خبرې اوري خو هغه تفصیل ته نه ځم الحمدلله هغه هم راته پته ده ځکه چې دا صرف زه استادانو ته چاته چې د دې پته نه هغې صرف په اشاره پویول غواړم الف مقصوره دا هغه الف دی په کم باندې چې مد نه وي او دا د ولاړ زور په شکل باندې عموما لیکل کیږي او بل الف ممدوده دی کم چې د په کم باندې چې مد وي خو زمونږ کار دی چې د الف مقصوره سره دی لکه زمونږ چې څنګه خبره ده چې عیسی تاسو ګورئ که نه په دې کې عیسی زمونږ زیات خلک عموما ما خو تاسو ته وایي که نه چې 99% خلک داسې کوي چې عیسی لیکي نو دا ولاړ زور چې کوم دی د الف مقصوره چې دی نو دا په دې یې باندې کوي حالانکه دا غلط دی د املا په لحاظ باندې دا غلط دی دا د عربۍ نومونه دي زمونږ د خلکو نومونه دي نو په دې وجه به دا مونږ لیکو هم د عربۍ په املا کې اوس څه وجه باندې غلط دی خبره هم درته کومه خو دا ولاړ زور چې کوم دی نو دا په دې سین باندې دی او دا یې چې کومه ده نو په دې باندې څه حرکت نشته تاسو ګورئ دی خو دغسې موسی تاسو ګورئ عموما خلکو چې کوم دی نو دا ولاړ زور په دې یې باندې کړي داسې لیکلي حالانکه د املایي لحاظ باندې دا غلط دی دا خبره یاد وساتئ دا غلط دی نو صحیح څنګه دی صحیح دا دی چې دا ولاړ زور چې دی الف مقصوره دا په سین باندې دی دا یې به ورسره دغسې خالي وي موسی دغسې تاسو ګورئ ادنا دغسې عقبه ټکي دی دا ولاړ زور به په بې باندې وي یعنې یې به خالي وي دغسې مرتضی مصطفی دغسې عظما بشرا تاسو ګورئ که نه دا کمې نه چې دا یې بیا جدا یي که نه نو هغه خو بیا ډېره واضحه ښکاري تاسو ګورئ دا ټیک دی دا ټکي صحیح دی او که چېرې فرض که دا ولاړ زور زه د دغې په ځای دلته وکمه لکه څنګه چې عموما خلک کوي نو دا به غلطي دا به صحیح الی چې دا ولاړ زور په دیو شي دا ورسره اوس به ځینې کسان وایي لکه ما خو تاسو ته وایي چې زه هغه املایي هغه ګریمرو ته هغه ته نه ځمه کومه چې په مدرسو کې ښایي هغه تفصیل ته نه ځمه هغه به انشاءالله درته په بله موقع باندې ویم خو دا اوس په دې باندې اوس به تاسو وایي چې دې کې دا یې بیا ولې دا پکې د څه لپاره لیکلی کېږي هر کله چې الف دلته کېږي یا فرض که ځینې کسان به وایي چې دا داسې ولې نه لیکلی کېږي بشرا ټکي داسې ولې نه لیکلی کېږي نو دا چونکې د عربۍ نومونه دي د عربۍ ټکي دي او د هرې ژبې د خپل املایي اصول وي نو دغه املایي اصول چې کوم دي که نه نو هغه دا دي چې دا به پکې کېږي ولې به کېږي اوس راځم تاسو له دې خبرې ته کله چې یو ټکی د دریو حرفونو نه جوړ وي او په دریم ځای باندې مونږ سره د الف اواز راځي نو هغه ځای کې به بیا مونږ یې لیکو او دا میم چې کوم دی که نه دا ولاړ زور
نو دا به مونږ په دې باندې کوو. ولې دا به ولې په داسې حالت کې کوو؟ دا ځکه چې هر کله درې حرفیز ټکي وي او په هغه جوړ شوی وي د یعنی د داسې لکه رما چې څنګه د رامایانه جوړ دی، رامایانه جوړ دی، نو په دې وجه باندې به دا یې خالی پاتې شي او دا مقصوره الف چې کوم دی دا به د میم د پاسه شي. دغسې دا هم درې حرفیز دی. باکا نو دا د کاپ ته پاسه دا راغلی دا ورسره، نو دا په دې حالت کې دا ځکه چې دا د بکیه نه جوړ دی. خو چې کله درې حرفیز وي، درې حرفیز وي یعنی په دریم ځای باندې د الف اواز راځي خو هغه د اخره کې د وو نه جوړ وي، نو په دغه حالت کې به بیا د دې الف سره لیکل کیږي. تاسو وګورئ کله چې د وو نه جوړ وي، لکه تاسو ته ما وی چې د رامایه نه جوړ دی، درې حرفیز دی خو د رامایه نه جوړ دی، یعنی دلته اخره کې یې راغلی وه، نو دلته مونږ یې ولیکله خو هلته مونږ پې دغه ولاړ زور وکړو. اوس چې درې حرفیز وي خو چې اخره کې د وو نه جوړ وي، نو هغه به بیا د دې الف سره لیکلی شي. لکه مثال تاسو وګورئ که نه، لکه حسا ټکي چې کوم دی نو دا د الف سره په دې وجه لیکل شوی دی چې دا د حسووه نه جوړ دی، حسووه. او دغسې دها ټکي دا د دهوه نه جوړ دی. تاسو وګورئ دغسې غذا چې کوم دی نو دا د غزوه نه جوړ دی. نو کله چې په دریم ځای باندې لکه خبره داسې ده، په دریم ځای باندې وي کم حرف او د الف نه د وو نه جوړ وي، نو هغه به د الف سره لیکلی شي. او چې په دریم ځای اواز راځي خو هغه د یې نه جوړ وي، نو هغه به بیا د دې الف سره نه لیکل کیږي بلکې د دغه یې نه په اګاهو راغلي حرف باندې به ولاړ زور لګي او په دې شکل وي. اوس راځم د خپلې لنډې خبرې ته او مختصر لنډ. تاسو ګورئ که نه ډېره اسانه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې دا خو د دریم ځای د الف راتلو خبره وه. اوس یاد ساتئ څلورم پنځم او شپږم یعنی څلور حرفیز ټکي، پنځه حرفیز ټکي او شپږ حرفیز ټکي چې کله راشي او د هغې اخرې ته د الف اواز راځي. ساده به زه ووایم چې اخرې ته د الف اواز راځي، نو مونږ به دا بیا په دې شکل لیکو. لکه اوس دا څلور حرفیز ټکی دی، تاسو ګورئ عین یو، ی دوه، سین درې او ی څلور. نو دې ځای کې دا څلور حرفیز ټکی دی خو په اخره کې د الف اواز راځي، نو مونږ به ی په خپل ځای لیکو او دې ځای کې به د دې اواز دپاره به ولاړ زور د ی نه په اګاهو راغلي حرف باندې لیکو. دغسې وګورئ دا هم څلور حرفیز ټکی دی. موسی دا وګورئ ادنا څلور حرفیز ټکی دی. عقبه څلور حرفیز ټکی دی. مرتضی دا پنځه حرفیز ټکی دی. او دا مصطفی دا هم پنځه حرفیز ټکی دی. دغسې تاسو ګورئ عظما، بشرا، دغسې علی هذا القیاس ځای ورپسې. نو دا خبره مونږ له یاد ساتل پکار دي چې که چېرې فرض که څوک دغه بنیادي ځای ته تلل غواړي نو هغې دې دا خبره یاد وساتي چې په څلورم، پنځم یا شپږم حرف باندې چې په یو ټکي کې کله اواز د الف راځي نو په دغه ځای کې به دغه ولاړ زور لیکل کیږي دا مقصوره الف او دا به د ی نه په اګاهو حرف راځي. نو به زما د خبرو نتیجه دا ده که نه، نور تفصیل که فرض که څوک غواړي هغه به بیا په بل لیکچر کې ورکمه. خو دا یاد ساتئ چې کله تاسو لیکئ عیسی نو په دې ی باندې دا ولاړ زور مه کوئ، دا په دې سین باندې پکار دی، یعنې د ی نه په اګاهو راغلي حرف باندې کوم چې سین دی. دلته موسی دا ګورئ ادنا، دلته عقبه دا ی. دغسې بشرا ټکي لیکئ، عظما لیکئ نو په هغې دلته په ری باندې لیکئ، دلته په میم باندې ولاړ زور دی. نو د دې نه علاوه که بل داسې څه مسله یا املایي خبره، د اردو د املا خبره، د پښتو د املا خبره،
د عربۍ د املا څه خبره وي نو ان شاء الله هغه تاسو بیا مانه پوښتلی شئ په کمنټس کې هم دا تپوس کولی شئ او د دې نه علاوه نور داسې موضوعات چې کومه د ادب سره د املا سره زموږ د سکولونو زموږ د کالجونو زموږ د یونیورسټو سره تعلق ساتي داسې تپوسونه یا چې بل کومه ادبي معاملې سره کومه خبره تعلق ساتي نو د هغې تاسو مونږ ته ویلی شئ نو زه به انشاءالله په هغې باندې د خپله د هغې موضوع باندې د لیکچر ورکولو کوشش کوم موضوعګانې راته تاسو راولېږئ او انشاءالله خواري به ورسره زه کوم ستاسو ډېره زیاته مننه السلام علیکم